د پاکستان روغتونو او یو شمېر نورو سیمو ته د وسلوالو طالبانو د سیاسي مرستیال ملا برادر آزاد تګ او غونډو ته وینا یو شمېر غبرګونونه راپارولي دي. تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم وویل چې د دوی یو هیئت په 3 ورځني سفر پاکستاني چارواکو سره د ملاقات لپاره یاد هیواد ته ځي. خو اوس یو شمېر سرچینې وایي ګڼ طالب مشران لا هم پاکستان کې دي او خپلو سلا مشورو غونډو ته دوام ورکوي. په ټولنیزو رسنیو خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د وسلوالو طالبانو مشر ملا برادر اخوند د پاکستان کراچۍ یو روغتون کې د ټپي طالبانو پوښتنې ته ورغلی او هلته د هغوی د کورنیو غړو ته وینا کوي. ملا برادر د ناستې ته وایي چې قطر کې د مذاکراتو اړوند هر خبره پاکستان کې میش طالب مشرانو سره شریکوي او بیا په پریکړه کوي. کلی که جزئی خبره موږ هلته کوو د مشرتابه سره شریکوو. دلته راځي دا خبره د مشرتابه د علماو د شورا چې کوم مشران ملګري دي د هغوی سره شریک کېږي، بیا هغه خبره دوباره موږ ته رارسېږي، نو موږ بیا دوباره موږ په هغه عمل کوو. داسې نه ده پېښه شوې چې موږ یا کلي یا جزئی خبره خپل په سر هلته پرېکړه کړي. دلته موږ د مشرتابه سره نه شریک کړي. دا تاسو ته یو اطمینان درکوو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتي هیئت ناستې اهمیت درلود او کنه، خو ملا برادر اخوند او نور طالبان په اصل کې د خپلې ډلې د مشرانو سره د سلا مشورو لپاره یاد هیواد ته تللي دي. دوی وایي د ملا برادر لخوا هلته غونډو کې د جګړې د تشویق او د کبر خبرې د سولې خبرو اترو پر مهال تخریبونکي دي. او که اوس هم په افغانستان کې یو شمېر وګړي په دې باندې غولېږي چې ګواکې طالبان د پاکستان یا نورو هیوادونو ملاتړ نه لري، زه فکر کوم چې د دوی به سر نه خلاصېږي. که نه د دوی کورونه هملته دي، د دوی تداوي هملته کېږي او د دې ترڅنګ دوی هلته پانګونه کړې او پاکستان په ټوله سپین سترګۍ سره د دوی څخه ملاتړ کوي. دا پټه خبره نه ده، ټول دنیا ته معلوم ده چې د افغانستان د 40 کلن ناورین منبع پاکستان دی. پاکستان یو ډله په نامه د مجاهدین جوړ کړل، افغانستان ته راوستل. بله ډله په نامه د طالبانو جوړ کړل، افغانستان ته ولېږل. بله ډله هم د اوس کار لاندې ده، طالبانو چې سوله وکړه. بله ډله په نامه د داعش. د کراچۍ روغتون او د پاکستان یو شمېر نورو سیمو ته د ملا برادر سفر او غونډو ته وینا په ټولنیزو رسنیو کې هم یو شمېر افغانانو سخت خبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي ملا برادر اخوند څو کاله د پاکستاني پوځ او استخباراتو له لوري شکنجه شوی او زندان کې ساتل شوی، خو دی اوس هم د پاکستاني پوځیانو تر پروتوکول لاندې سفرونه او غونډې کوي. تیر کال هم پاکستان ته د وسلوالو طالبانو مذاکراتي هیئت سفر 3 ورځنی وو، خو وروسته بیا راپورونه ورکړل شول چې یو شمېر کسان ان تر 2 میاشتې پورې هلته ول.